وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. او کدوی تو سره د دوکې کول اراده وکي نو بشکا تو د پور الله تعالی کافی دی. دا همغه ذات دی چې ته په خپل مدد سره او په مؤمنانو صحابه سره مضبوط کړای. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. او الله تعالی د صحابه د زړه په منځ کې محبت وچو کچېره تو هغه ټول دولت لګولای وای چې پمځکه کې دای نو تو بده دوی د زړه په منځ کې محبت نو واچولای او لیکن الله تعالی د دوی په منځ کې محبت وچو بشک هغه ډیر غالب شه حکمت ولدای. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دے پورا استو پیرا کوین کے مومنون دے پورا اللہ تعالی کافی دے. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته مومنون د کافر سره په جنگ کول باندې تیز کا کچېره په توسه کې شلتنه صبر کوین کی وی نو په 200 کسان به غالب شي او کچېره په توسه کې سلطنه صبر کوین کی وی نو په هغه زره کسونه به غالب شي چې کافر شوی دي ځکه چې بشکه هغه داسې قوم دی چې نه پوهیږي. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ویس اللہ تعالی پتو سے آسانی رو وستلا او مالی مایکڑا چه بیشاکا پتو سے کے کمزوری دو نو کچیر پتو سے کے سلطنہ صبر کوین کیوی نو پدوی سو بغالب شی او کپتو سے کے زرتنہ صبر کوین کیوی نو پدو ذرا بغالب شی دی اللہ تعالی پا حکم سرا او اللہ تعالی دی صبر کوین کے ملگر آئیدہ. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پورا لایق ندی چې د هغه د پورا د بندیون وی تر هغه چې وینې توې کی تو سے د دنیا اسباب غوړی او الله تعالی د تو سے د پورا د آخرت د ثواب اراده لري او الله تعالی شغالب شه حکمت ولدای. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. کدی الله تعالی الله طرف مخ کې لیک نه وای نو تو سے تب د هغه په دی په بدله کې چې تو سے و خستلا خامخا ډېر لوی عذاب در رسیدلای و. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نو تو سے خورای له هغه مولا چې تو سے په غنیمت کې وخسته دی چې حلال پاکیزه دی او دی الله تعالی نه وویریږي بشک الله تعالی ډیر بخشین کوي به حد رحم کوین کوي دی.